ستړي مشئ زه رحمان بندری دا ولسي غبرګون دی چې په باجوړ کې د لوی ماموند په سیمه کې د روانو عملیاتو په ضد باندې لیدل کیږي. دا ولسي غبرګون ځکه داسې دی چې خلک اوس هم شک کوي په پوځ او د پوځ د ترهګرو خلاف په عملیاتو باندې. یعنی په ولسي غبرګون کې تاسو ولیده خو د حیرانونکې حد پورې د صوبې اعلی وزیر د صوبې سینیټرانو په قومي اسمبلۍ کې په سینټ کې او په ایوانونو کې هم په دې باندې شک کړی چې د پوځ او د ولس ترمنځ اعتماد ختم شوی دی ځکه چې پوځ مشکوک عملیات کوي. اعتماد کا رشتہ ختم ہو رہا ہے ہماری فوج کے درمیان اور ہماری عوام کے درمیان. تر ټولو د مخه چې دغه باندې د نور تفصیلي باسو کما څنګه تاسو ما په شروع کې وویل دا وخت ما سره ملګری کېږي د عوامي نشل ګوند د باجوړ نه د صوبایي اسمبلۍ غړی او د دغه سیمې زلمی سیاستدان نثار باز خان. نثار باز خان پروګرام کرته بخیرال کوي. ډیره مهرباني بنيري صاحب خوشاله اوسئ. پوځ په باجوړ کې د ترهګرو خلاف عملیات کوي. ستاسو مشر امل ولی خان په سینټ کې وای د ګډ او بیډ ترمنځ توپیر چې نوی ختم شوی د عملیات ناکامه دي. باجوړ کې ولس په عمري چوک کې راوته دي قرآن نه پسر دي او وای خدای او رسول ته ګوره قلار شي. ته د سیاستدان په توګه د سیمې د نماینده او د پاتې کېدونکو په توګه د تمام حالاتو څنګه ګوري دا سره روان دي د عملیات دي عملیات نه دي ولسی خبرګون ولسی وجنې ترهګر ما پوکا نثار باز خان دا سم قصه ده. زلبیا چې کوم د ترهګر د خاورې ته رادن نشوي دي او حالات چې کوم د قابونه بار کیږي ولس کې چې کوم د یې راخو خور شوی دي پاغه باندې چې کوم د نه پروینشل ګورنمنت او نه فدرال ګورنمنت څنګه ورکړو او نه داغه د لپاره عملی اقدامات پورته کړل. څنګه چې پرونه په غیر اعلانیه تور باندې چې کوم د په باجوړ کې سهار اپریشن شروع کړل شو او پاکي چې کوم د مازیګر پورې ګولې وریدلې او د ریاست چې کوم ماټر ګولې وشتل کېږي ځکه چې دوه طرف ته وسلوال قوتونه دي او په منځ کې راګیر چې کوم د عام ولس دی چې کوم د داخل شوی دی. یو طرف نه چې کوم د دغه وسلوال ډلې دي بل طرف ته چې کوم د ریاست پوځونه دي او دیو جنگ شروع کړي دی د انسانانو نه چې کوم د هیومن شیلډ یعنی د انسانانو نه ډال جوړ کړي دي چې دا انسانان عام ولس د بطور ډال استعمال کی پاګه چې کوم د پرون لس ماشومان زنانا دا چې کوم د سپینګری دا زخمیان شوی دي او درې کسان چې کوم دا شهیدان کړي شوی دي. پاګه باندې د ولس خبرګون ظاهره خبره ده کاغه منتخب غړي دي که عام ولس دي که سابقه پارلیمنټریان دي او که د هر ګوند او د هر فکر سره تعلق دي داغه په خبرګون دغه دی چې د ریاست دغه نامنهاد اپریشن ته ولسونه تیار نه دي. بنيري صاحب تقریبا چې موږ وګورو نو په تیر 2 لسیزو کې 22 میگا اپریشن شوي دي او دا هغه 22 میگا اپریشن چې موږ ته معلوم دي چې دیو هر واره ریاست دا داوا کړی دا چې موږ د ترهګرو ملا مات کړو ترهګریم ختمه کړه او موږ چې کوم د په دې وطن کې امنیت قائم کوټینګ وکړو. بیا موږ کتلی دي چې د هر اپریشن نه پوري پاس چې کوم د زلبیا حالات خراب شي هدفي وجنې رواني په خلکو باندې چې کوم د بمونه را پاتېږي دا چې کوم د پکې وړیا اپریشن خو چې کوم د په زرګاو په تعداد دی وکړي کوم ته چې دیو ټارګټډ اپریشنز وای اخو زرګاو په تعداد باندې کوم د دی وکړل نو د ولس چې کوم د په اپریشن هیڅ قسمه باور پاتې نه دی. زمونږه طبيعي وشي زمونږه ولسونه پاکه چې کوم دا شهیدان تللی شي دا چې کوم اتیا 15,000 پښتانه شهیدان تللی شي دي همدا خو د اپریشن په دوران کې شهیدان تللی شي دي. موږ څو واره چې کوم د کلو علاقونه کډی وستلې او وطن دیو ته خالی پاتې شي. دغه زموږ ستاسو دغه وخت پورې خبرې وشوي خو دا اخري یو سوال ما کوو د کډوالۍ کنه نو هغه او بل دې ته غوښتنه چې دا په دې تاسو پلان چې دغه باندې دوه پوزونه کوم نو ته کله سټوډیو ته انټر شي چې دغه دوه پوښتنې مو کو ځکه چې ستاسو لاین خطه شو او دغه انټرنیټ کمزور و ته کولای شي دوباره انټر کېدې شي 2 منټ لپاره یا 2 منټ لپاره پلیز به انټر شه مهرباني زه انتظار کوم. نو دا د دوباره غته ما کانو کو تاسو دا پروسس و نه چې څومره بد حال له پښتونخوا کې یقینو کوي کله په لاهور کې څوک انټرویو کوي که په کراچۍ کې کوي که د پاکستان په بل کم ګوټ کې کوي دا ستونزه نه وي خو چې کله منګه په پیښور کې په پښتونخوا کې د جاسره خبرې کوو نو انټرنیټ دوره کمزورې دی هلته په 20مه پیړۍ کې چې هلته کې ولسي نمائندگان رابطه نشي کولای د عام ولس په خپل ځای پرېږدوه دا د ولس نماینده دی د صوبایي اسمبلۍ غړی دی په باچا خان مرکز کې ناست دی هلته په پښتونخوا کې دا صورتحال
د ترقۍ چې کله تاسو موازنه کوئ یا یو بل سره کمپیر کوئ دا حال دی. زه ناست یم د پېښور په باچا خان مرکز کې په ترقي یافته 21مې پېړۍ په غټ ښار کې د صوبایي اسمبلۍ غړی چې دی د هغه سره د انټرنېټ لاس ځکه دا د پښتونخوا یعنی که خلک وایي دا یو پاکستان دی، اکثره وایي دا یو پاکستان دی، نو زه ورته وایم چې یو پاکستان څنګه دی؟ دا یو پاکستان دی. د دې کس سره موبایل باندې رابطه په انټرنیټ نشي کېدی، په پېښور کې نشي دی، په باجوړ کې نه دی ناست دا وخت، نه په وزیرستان کې ناست دی، نه په کوهستان کې ناست دی. نو په پېښور کې او په لاهور کې دا فرق د انټرنیټ ولې دی که دا یو پاکستان دی؟ نثار باز خان لګیا دی، ما په زور کې نیولی دی، غریب منتونه ورته کومه چې ته مهرباني وکړه. هغه وایي زه اسلام آباد ته روان یم، پریس کانفرنس ته کښېنم، میټینګ کومه. زه ورته یم خیر دی بیا کوشش وکړه، بیا اوسه پورې لګیا دی، زه یې وینم په سکرین باندې نه کنیکټ کېږي. نثار باز خان زما غږ اوري؟ تاسو زما جی ستاسو غږ اوس راځي. دا د ولس د کډو په دې موضوع پوه که دا ولس کډې ولې کوي لګیا دي؟ ولس چې کومه دی دیو هلته دواړه زورورو ښکر ارتلي دي او هلته چې کوم دی ولس ته تحفظ نشته دی. د پوج د طرف نه چې کومې ماټر ګولي شتلی کېږي په هغه کې عام ولس په نښه کېږي. ترهګر ډلې هم چې کوم دی د انسانانو نه هیومن شیلډ جوړوي، ډال ته جوړوي او دیم ته هم ډال جوړوي. نو د هغې د وجې چې کوم دی ولس غیر محفوظه دی. خو موږ دا ریاست ته وایو نن چې کومه دی په پېښور کې د نن ورځې تاسو ته که زه ویم نو ما د سپیکر صوبایي اسمبلۍ سپیکر سره لیدل کتل وکړل، د هغه هاوس ته لاړم چې زه دی په دې قایله کومه چې دا اسمبلۍ اجلاس فوري طور سبا راوغوښتلی شي سبا ماښام، چونکې دیو 1 اګست ورکلی دی. نو 1 اګست خو چې کومه دی بیا هم پکې 2 ورځې دي. نو موږ وایو چې حالات دومره پیچیده دي چې فوري طور د صوبایي اسمبلۍ اجلاس راوغوښتلی شي. نو هغه زما سره کمیټمنټ وکړل چې زه به د سی ام سره په دې باندې خبره کوم چې دا اجلاس سبا ماښام ته راوغوښتلی شي. سبا د سینټ یو الیکشن سیټ پاتې دی، په هغه باندې سبا پښتونخوا کې د سینټ په دغه الیکشن باندې ووټینګ کېږي 5 بجو پورې. دویمه دا بیا د جماعت اسلامي طرف نه چې کومه دی امن جرګه رابلل شوې وه، په هغې کې چې کوم دی موږ د خپل وطن نمایندګي وکړله. اول ته هم چې کوم دی دا خبره وکړله چې یاره قبایلي اضلاع کې اور ډېر زیات بل دی، خلک د بدامنۍ سره مخ دی، د ریاست د طرف نه غیر اعلانیه طور باندې چې کوم دی اپریشن شروع کړی شوی دی او خلک په هغې کې د نثار باز خان لیکه کې تاسو وینئ چې ښکاره ستونزه دا مشکل دی. او د کال 2004 راسې په باجوړ کې وخت په وخت عملیات شوي دي، خو دا دویم غټ عملیات دي چې بختر بنګاړي، ټینکونه، توپخانه او هلیکاپټرې پکې کارول کېږي. پخوا هم دغه شان عملیات چې کله شوي وو په کې دا دعوه شوې وه چې ترهګر له منځه یوړل شول او په ټوله پښتونخوا کې په مطبوعاتو د لارې دا خبر ورکېده. خو بیا په ټوله پښتونخوا کې د دې تر مخه ترهګر بیا راپورته شول او بیا یې کاروایونه شروع کړې له وزیرستانه تر باجوړه. تازه عملیات ولس وایي چې ناڅاپه شروع شو او د ولس د نمایندګانو سره د قومي اسمبلۍ د صوبایي اسمبلۍ د غړو سره سینیټرانو سره چې ما خبرې وکړې هغه حیرانه دي چې دا در اصل مشکوک عملیات دي او د دې مشکوک عملیاتو نه کومه خاصه ګټه پورته کول کېږي او خاصه ګټه یا اشاره چې دا هغه په دغه سیمه کې معدنیاتو ته ده. زه په دغه تفصیل کې نه ځم، البته په دغه به بحث کوم او تفصیلي بحث به کوم. خو نن د دې عملیاتو خلاف په عمري چوک کې راپورته شوي دي او هغه مظاهره کوي، په لاسو کې قرآن دی او قرآن حکومت ته هم ښایي، پوځ ته هم ښایي او ترهګرو ته هم ښایي. درې واړو ته خلک وایي چې تاسو مهرباني وکړئ هر څه چې په خپلو کوئ د ولس نه ووړئ، ځکه چې د ولس کلي مو وران کړل، ویجاړ مو کړل، خلک بې کوره شو، کډوال شو او دا کډوالي موږ نور نه زغمو او تر دې حده پورې ولس غوسه دی. ونن چې زه اسټیټ ته راوتم نو موږ ځان له کمپنۍ ښیدې چې برګیډیر صاحب او ډي سي صاحب واوره زمونږ بل پاسون او زمونږ چې کومه جلوس دی درنه ده دا به د بیشترو د مچردانو صحیح دا چې دوی د ناکاپي دی قومه ناکاپي دی چې وایي موږ کفن په سر راوتي یو او کفن په سر راوتل د ولس په عمري چوک کې دا یقینا چې آخره حد دی چې وایي د دې نه وروسته به دا خلک نه پاسي. دغه شان مظاهرې په تیراو باجوړ کې، په تیراو خیبر کې روانې دي، په مختلفو سیمو کې روانې دي. بهرحال اوږد بحث نه کوم، اوس دې ته راځم چې د اعلی وزیر
د پښتونخوا سوای. ये मैं बारहा कह चुका हूँ कि हमारी फौज के दरमियान और हमारी आवाम के दरमियान एतमाद ख़त्म हो चुका है, और ये एतमाद ख़त्म होने की वजह से ये जंग जिसमें ऑपरेशन बार बार किए गए वो नाकाम हुए, और ये जंग हम नहीं जीत पा रहे. د علي امین ګنډاپور دی په دوم شک ته چې د پوز سړی دی او د پوز لپاره کار کوي، خو وخت او دی باندې دا شک هم دی چې طالبان در اصل د دی په خوخه او منشا باندې پښتونخوا ته راوښتي وو. اوس د علي امین ګنډاپور دا خبرم کوي چې جرګه غواړو او پوز ته وایي چې په تاسو د ولس اعتماد ختم شوی دی ځکه چې اپریشن یې په خوام کامیاب نه وي، اوس هم نشي کامیابې دی. البته د اعلی وزیر د صوبې او دا خبره دغه په خپل ځای اهمیت لري. دی به پخوا په دغه سیمه کې د ایکشن ان ایډ اف سیول پاور نومې یو بدترین قانون په حق کې هم وو کله چې دغه صوبې خلک د دې قانون خلاف راپورته شي. اوس په خپل اعلی وزیر وایي چې دا قانون دی ختم کړی شي. اعلی وزیر البته یو خبره لږه مشکوکه ده چې ته د صوبې اعلی وزیر یې او ستا ډي سی او یعنی پولیس د پښتونخوا د حکومت د واک لاندې وي، نو هغه څنګه دا اعلان وکړ د درې ورځو د عملیاتو چې د 9 تاریخ نه به تر 11 تاریخه پورې عملیات وي، او په دې عملیاتو کې به د سهار 5 نه تر مازدیګر 5 پورې کرفیو وي، ګرز بندیز به وي. نو ته څنګه اعلی وزیر یې چې ستا د صوبې د باجوړ انتظامیه چې دغه دا اعلان کوي ته نه خبره یې، او ته بیا پوز ته وارننګ ورکوې او بیا وایي چې خبرداری ورکوي چې په دې به یو لوی جرګه کوو. نو دا لوی جرګې خو تاسو په خوا هم کړي دي. آل پارټیز کانفرنس نن هم روان دی، د دې نه مخکې هم په پښتونخوا کې په باچا خان مرکز کې د عوامي نشرګون آل پارټیز کانفرنس شوی و، دې نه 2 کاله مخکې په خیبر کې لوی جرګه شوې وه. جرګې خو روان دي او جرګې کېږي، خو دې جرګو څه ګټه هم شته دی که نه شته دی، بهر د اعلی وزیر و. د دې نه وروسته اوس ځو سینټ ته، په سینټ کې د عوام نشرګون د مرکزي صدر او سینیټر ایمل ولی خان بیان د غوږ نیسو چې هغه څه وایي. को रिजेक्ट करते हैं, हम दहशतगर्दों की सपोर्ट में नहीं है, लेकिन हम ड्रामाबाजियां नहीं चाहते. हम चाहते हैं कि पाकिस्तान अगर फैसला करती है दहशतगर्दी का खात्मा करे, गुड और बैड के तमीज से निकले. اوس د ایمل ولی خان بیان کې ډېره ښکاره معلومیږي چې هغه دا وایي چې ګوره ګډ او بیډ، ښه او بد ترمنځ توپیر وسو موجود دی طالبانو ترمنځ، او تاسو عملیات چې کم کوئ په دې کې که ګډ تار ساتئ او بیډ وژنئ او بیډ ساتئ او ګډ وژنئ، نو دا ترهګري نه ختمیږي. هغوی ترهګرۍ خلاف دی هم دی، خو دا عملیات باید د ترهګرو خلاف وي، د خلکو خلاف نه وي، د اولس خلاف نه وي. اولس دې پکې نه بې کوره کېږي، اولس دې پکې نه وژل کېږي. نو که سنټ هم داسې وایي، اعلی وزیر هم داسې وایي، په عمري چوک کې ناس اولس هم داسې وایي او خلک کډوال کېږي، نو یقیناً چې یو مهمه پوښتنه راپورته کېږي چې اولس، ولسي نمایندګان، صوبا، وفاق ټول دا چغې وایي چې دا عملیات مشکوک دي. پخوا هم عملیات کړي وو او د عملیات نو کامیابه شوي ځکه چې په دې کې تاسو د ښه او بدو توپیر ساته، او په دې عملیاتو کې اولس کډوال کېده ځکه چې دې په شا باندې پټ مقاصد وو. نو هغه څوک چې د عملیات کوي هغه د دې وروستو به څه ځواب ورکوي ولس ته، ولسي نمایندګانو ته، او دا به تر کومه حده دی بیایي موږ نه یو خبر. البته د باجوړ په سربکف عملیاتو باندې حیرانوونکې توګه باندې د ولس غبرګون چې دی هغه ډېر غیر معمولي دی، او مظاهرې ورځ تر بله سوا کېږي، په پارلمان کې غږونه ورځ تر بله سوا کېږي. پوځ به د ولس دا غبرګون وزغمي، دې ته به هغه شان ځواب ورکوي کم ځواب چې دی په تیرا کې ورکړی وو. د ولس په مظاهرو به نیغې ډزې کوي، که نه خپل ټوپک به ږدي، او که نه واقعي به د ولس دا غوښتنه ومني چې د ښه بد ترمنځ توپیر ختم کی او واقعي په سیمه کې امن قایم کی، او که د دې په شا باندې د هغو مقاصد دي کم چې د ولس او د ولسي نمایندګانو شک دی چې هغه د سیمې نه خلک وښکل غواړي، ځکه چې په سیمه کې قدرتي زیرمې دي او د دې زیرمو ټیکه امریکې ته ورکول کېږي. په راتلونکو پروګرامونو کې به یقیناً په دې باندې تفصیلي بحث کومه. همدا د نوزې پروګرام بی کاسټ د رحمان بن رایم.